اسرائیل دوه فلسطینیان چې یو ټوپک او د غوښې د پرې کولو چړې ورسره وي په بیت المقدس کې د یهودیانو یوې عبادت خونې ته ورننوتل او مخکې له دې نه چې د پولیسو په ډزو ووژل شي 4 کسان یې ووژل. هند د قتل په تور د یو جنجالي هندو راهب د محاکمې پر سر د پولیسو او د هغه د پلویانو ترمنځ اخوډب رامنځته شو. جاپان صدراعظم شینوزو آبی وایي خپلو اقتصادي ریفورمونو ته د ملاتړ د راغونډولو لپاره به پارلمان منحل کړي او له ټاکل شوي وخت نه مخکې به په راتلونکي میاشت کې انتخابات ترسره کړي. هنګري په بوداپست کې له 100,000 زیاتو کسانو د فساد پر ضد مظاهرې وکړي او د صدراعظم ویکتور اورین د استعفا غوښتنه یې وکړه. هانګ کانګ پولیسو د ډیموکراسۍ پلوه مظاهره کوونکو د هغو کمپونو له منځه وړل پیل کړل چې له 2 اونیو راهیسې لوی سړکونه بند کړي وو.